بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. باب دی بیان د شرطونو لګولو کې په جهاد کې او داري په صلح کولو کې د حربيانو کافرانو سره او کتابت شروط او داري لیکل شرطونو. چونکه باب شروط کې یو خاص شرط مراد نه بلکې په هر قسم معاملې کې او په هر قسم واقع او په حادثه کې شرطونه په ذکر کړي. نو بعضی شرطونه په جهاد کې عامي او داري د کفارو سره چې کوم صلح کېدلې شپای کې شرطونه الګول جایز په دې شرط باندې چې د اسلامي اقدار او د اسلامي احکام د خیال پکې وساتل شي، اسلام ته پکې نقصان نه وي. دغه شرطونه لګول د کافرانو سره دا جایز دي. بیا د شرطونه لیکل دا پکار دي د لپاره چې دا مستند وي او پاینده کې دواړه جانبین د خیال وساتي. په دې کې باغه وګد حدیث ذکر کوي د حدیبی او پاګې ډېر شی فواید لکه زی په زی باندې بیانو. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر قال اخبرني الزهري وقال اخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. دا عروة ابن زبير وی چې مسور ابن مخرمة او داری مروان دیو حدیث بیان کړی دی، تصدیق کوي هر یو تن پدې کې د حدیث خپل ملګری معنی یو شانت روایتي نقل کړي مسور ابن مخرمه او داری مروان. نو روایت د مروان دا هم مرسل له، لیکن مسور ابن مخرمه دا په صغار الصحابه کې لري. دا روایت مقبول ذکر مراسیل الصحابه دا مقبول لی عند الجمهور. قال دي دوالوي خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم وتل نبی صلی الله علیه وسلم زمان الحدیبیه په زمانه د حدیبیه کې. حدیبیه د مکه سره نږدې زیره سې په حرم کې د سې د حرم نه بهر د مکه کې زیره او نیمه تقریبا یا سې د په حرم په حدود کې د سې د حرم د حدود نه بار ده. د په پنځم کال هجرت باندې دا واقعه اغراغلی ده. حتی کانوا ببعض الطريق پنځم کال دغه اخیری او شپږم کال وایلو. حتی کان ببعض الطريق نو تر دې چې دیو کله بعض لار کیو بعض لار کې دیو. نو قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل ان خالد ابن الولید یقینا خالد ابن ولید بالغمیم په غمیم مقام کې دی. غمیم دا یو زیر د مکه سره نږدې الته د قراء الغمیم ته لیکي او غمیم متحمل کی فی خیل لقریش دا په شه سوارانو کې دی د قریشو. خیل ولیکي هغه کسان چې پاسونو باندې سواری او طلیعتن په داسل کې چې هغه جاسوسي کوون کړي. دا سره یو جماعت ور سره د طلیعتن چې جاسوسي کوون کړي. طلیع اصل کې طلع طلون هغه سل شوی دی ورخکار کېدل او معلومات کولو ته لیکي مراتن جاسوسي کوون کړي زمونږ جاسوسي کوي. فخذو ذات الیمین تاسونی سی خی سایډ پر خی طرف باندې لاړ شي چې دا غمیم مقام چې کوم دې پدی باندې او سری بدور نشو دای په سایډ باندې ور نشو. فوالله قسم په الله ما شعر بهم خالد پوی نشو پدی باندې خالد پړو پوی نشو. حتی اذا هم بقطره الجيش تر دې چې کله دیو پاغا دړو د لخرو کیو. حتی اذا هم بقطره الجيش تر دې چې دیو کله د هغه دړو د لخر کیو. نو فنطلق روان شو. ته پته ولګیدله چې لخر خو نه مخ کې لاړه هغه دړو ښکار کېدلې د لخر. نو فنطلق روان شو د خالد يركز نذير لقريش چې هغه منډه والی رکز اصل کې ویل کی په دې پوند باندې گزار کول اور کو برجلی کې راځي قران کې کنه. يركض منډه والی نذير لقريش شیر ورکونګي قریش ته چې هغه بس دغه بسراغه او لخر ور سره د دوړي سادي. وصار النبي صلى الله عليه وسلم او لاړ نبی صلی الله علیه وسلم حتی اذا كان بالثنيه تر دې چې کله نبی صلی الله علیه وسلم پاغه کندو کې او ثنیه چې کوم دی اصل کې ویل کی طریق مرتفع بین الجبلین اغلار ته ویل کی چې اوچته یو د دوه غرونو مینس کې وی ته ثنیه ویل کی مو د کندو یو. نو مکه ته
هغه ته باز لار راغلي دي چې په کندو باندې دي د غرونو په منځ کې بداسي ورکوزيږي حتی اذا كان بالثنيه التي يهبط عليهم تر دې چې کله نبی رسول الله په کندو باندې او په غلار د غرونو باندې يهبط عليهم چې نازلېدل کېدل شي په دې باندې یعنی د مکې ته چې ور داخلي کنه په غلار کې وو يهبط عليهم منها چې ور کوزیدل کېدل شي په دې باندې دغه لار نه نو برکت به راحلته کینا اصل په باندې سورلی دا د قسنیت چې ورسېدا کندو ته ورسېدو ور نږدې شي سالتا اوخه کینا اصل فقال الناس نو خلق الحل پاسه دا اصل کی اوخته او ساروی ته دغه الفاظ چې ویل کېدل شي حل من پاسه مونږ چوته پاسه فلحت نو کلک شپانه سیدا فقالوا نو خلق ویلو خلعت القصواء انکار کو قصواوخي دا خلات معنا اصل کې دغه ابد المشیا او دارنګه د عادت خلاف کو خلعت القصواء انکار کو د قصواوخي د نبی صلی الله علیه وسلم خوا او قصوا ته ځکه ویل کېدلی شي چې د دې دا غوګونه چې کوم دا واړو وي او چا وی چې قصوا اصل کې د اقصانه د سیو خو چې دینه بسوک مخ کې کېدل نه شو ځکه وته قصوا ویل کېدلی شو خلعت القصوا د عادت خلاف کو قصوا انکار کو قصواوخي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل ما خلعت القصوا انکار نه کړي قصواوخي او داري عادت نه خلاف نه کړي قصواوخي او ما ذاک لها بخلق او دار دی عادت هم نه دی چې هغه انکار وکړي د مزل نه نو انکار د مزل یې ته لیکي اصل کې خلعت ولكن حبس حابس الفيل لیکن منک لدی لرا منکون کی داتی هغه ذات منک ل چې کوم اتی من کړو د ابراهام د دې جملې سره مناسبت ته حافظ ابن حجر فتح الباری کوي د دې جملې مناسبت اصل کې هغه ده چې لکه د ابراهام چې وو دا په دی وادي محصر کې الله تمنه کې ایثار کوي ک چرته د ایثار کړي نه وي او د حرم ته راغلي وي نو په حرم کې باغ لوټ مار کړي وي قتل قتال بشي ویني بتوي شي وي نو دغه شانتا نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویل چې داوخه اغزاد منک لږ کوم اتی منک کړي دي مانکا بالفرض دا روانه وي دا سينو حرم ته به داخله شي په حرم کې به الته خونریزي شي وي ډېر مسلمانان پکې واغو پکې وجري شي وي په مکه کې دنه او د محرم چې کوم د دغه بیزتیو پکې شي وي نو الله زکه منک لدی لپاره چې دغه بیزتۍ نه بچي او دارنګي دغه قتل قتال لمنشي ثم قال بي فرمایل والذي نفسي بيدي نو وصلت بیا مالو دغه شروع شوه مذاکرات شروع کېدل ثم قال بين نبي السلام والذي نفسي بيدي قسم په آزاد زمانه فزدا پلاس کې لا يسالوني خطه دیوبا نغواړي زمانه یو خصلت خطه ویل کی خصلت لک حافظ ابن حجر یو دار الحال والامر والخطر ټول معنا غانې دي حافظ ابن حجر معنا کوي د خصلت لا يسالوني خطه دیو نغواړي زمانه یو خصلت يعظمون فيها حرمات الله شدید تعظیم کې پای کې د حرمتونو د الله الا اعطيتهم اياها مگر زب ور کوم دا خصلت غیتا یعنی کدیو د سی یو شرط مابه لګی دا سی مطالبه زمانه کې چې پای کې د الله د احکام او د الله د حرمتونو خیال ساتل پکې رضی ول ور کوم البته چې د الله د حرمتونو خیال پکې نه ساتل کې د بیا ود نه ور کوم چې د الله د کور به د عزت پکې برقرار پاتې کې د مسلمانانو پکې خیر وي ثم سجرها نبي ورټلا دیو خلرا فوثبت ټوپې کلو نو قال داوی فعدل عنهم واولدل لدوینا د خلکو نو واولدل حتی نزل بیاقصل حدیبیه تر دې چې کوزه شو پاغلری طرف د حدیبیه کې دغه جن لاړ لور طرف د حدیبیه کې دغه غسنیه وکنه اکندو سره د حدیبیه اخر سر کې چې کم دی التف کې نستلم على ثمد قليل الماء باغا ډنډو کې باندې چې لګو بواله ثمد ویل کې اصل کې هغه خپل معنا د قلیل معنی راځي ثمد القليل من الماء او باج علماء ویل دي چې سمد ویل کی هغه د چې په جمی کې لګي راخکاره شي د پوړ کې سخت مشي جمی کې راخکاره کی پوړ کې ختمي ته سمد ویل کی مونږ ته نل ته معنا کول ډندو کې ادا قلیل الماء د دغه لپاره بیان تاکید دی علی سمدن پاغه ډندو کې باندې قلیل الماء چې لګو بوالو یتبرزه الناس تبرزا چې لګي راغسل هغه لره خلکو تبرزا په لګو راغسل سره تبرز لکی یاخذون قلیلا قلیل لګي به راغسل
اصل کې د برز خپل معنا د الشیء القلیل لغون تشست ویل کی. بعض علما وايي چې تبرز دې ویل کی چې په لپ کې تسل لګي لګي په چونګونو کې لفظي معنا به سکو يتبرزه الناس چې لګي لګي راغسل غیر خلکو تبرز په لګو لګو راغسل سره فلم يلبثه الناس نو ایثار نکلی دی بوله خلکو حتی نزعو تر دې چې و چکلی غیلره ځکه خلکو ته تکلیف او د وبو دا حاجت وته وشکی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم آتشو شکایت وکړه نبی صلی الله علیه وسلم ته تندین فانتزع سهم من کنانته نو راویست یو غشه د خپل هغه ترکشنا دغه شو چې کما تیلې دای د کنانه ویل کی مو د ترکش شو ثم امرهم به ته حکم کوي يجعلوه فی کی دی دیو دغه شه په دقه چینه کی بدا ډندو کی فوالله قسم په الله ما زال یجیش لهم بالری نو همیشه دا چینا چې جوش وهله دی د پاره بری په مړخت وبو باندې حتی صدر والو تر دې دی واپس ول دایره خزانه موړ کو څاروي مړکلو ومینما هم كذلك پس په داسې حال کې دیو دغه شانتو په دې حالات کې په حدیبه کې اذ جاء بدیل بن ورقاء الخزاعي ناڅ پراغ بدیل بن ورقاء الخزاعي دا بنو خزاعه قبیله دی فی نفر من قومه پس کسانو کې د خپل قوم نه من خزاعه چې د خزاعه قبیله نو وکانو عیبه نصح رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا هغه زید خیر خوای د نبی صلی الله علیه وسلم عیبه اصل کې لیکيږي هغه تیلې ته لیکل شي هغه لوخي ته لیکي چې مسافر سره پای کې خپل سامان مامان دی دلته معنا حافظ ابن حجر کوي موضع نصح رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصل کې عیبه خاصه او موضع سره ته لیکل شي علیکم السلام وکانو عیبه نصح رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا هغه زید خیر خوای د نبی صلی الله علیه وسلم من اهل اتهام الاتهام ولونا دا خزاعه قبیله چې ودی د نبی صلی الله علیه وسلم سره پټو ډیر رازونه او دارنګي د نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه په ډیر خیال ساتو خیر خوای بو لټولا او دغه وجدا واصل کی حافظ ابن حجر ذکر کړی فتح الباری کې چې خزاعه قبیله د ایت کسانو په جاهلیت په دور کې سمړی کړي نو د ای په دیت کې د بنو هاشم چې کوم دیو تعاون کړو د بنو هاشم سره تعاون کړو مدد یې سره کړو دغه د وجه نه خزاعه قبیله چې ور بنو هاشم ډیر خیال ساتو نو دا بدیل ابن ورقاء چې کوم د خزاعه قبیله نو خزاعه قبیله هغه د ډیر خیال ساتو خیر خوایل ټول نو هغه راغلو فقال وتيل اني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي يقينا ما پر خودلی كعب بن لؤي قبيله عامر بن لؤي قبيله نزلوا شيء کو شوی دي اعداد میاه الحدیبیه په ډیرو بود حدیبی کې اعداد اصل کې جمع د عدن دا او عدن ویل کېدلی شي كثير المياه ډیرو بود ویل کې او الماء التي لا تنقطع او بچا کټکی نه ختميږي نه ته لیکي اعداد دلته لازم انا کو نزل کوشي غي اعداد میاه الحدیبیه په ډیرو بود حدیبی کې حدیبی کې چې کوم هغه خوا کې ډیرو وینو التدا مشرکان چې کعب بن لؤي او عامر بن لؤي دیول ته کوشيو ومعهم العود المطافيل او داغي سره هغه وخي ور سره دي چې شودو والدي المطافيل او داغي بچو والدي عود چې کوم جمع عائذن دا هغه وخي ته ویل کېدلی شي چې هغه یڅو ورځي د لنګون نروستا هغه بیا قوي شي او شودو ډیر ور کوي او مطافیل چې کوم دی هغه وخت ته ویل کېدلی شي چې هغه دغه تازه لنګ شي تازه لنګ وخت کې چای سره بچي ور سره وي نعوذ معنا ډیر شود والو وخت المطافیل معنا بچو والو وخت دا ور سره وي وهم مقاتلو کوي جنگ کې سره منغه پوره تیاری کړی و ما هم العود چې دای سره لنګ دارا شود والو وخت المطافیل او لنګ وخت ور سره د بچو والو وخت ور سره وهم مقاتلو کوي جنگ کې استاد سره وصادوک عن البيت او تامنکی د بیت الله نه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان لم نجئ لقتال احد یقینا موږ نه راغلی د جنگ دی وطن د پاره مو قط جنگ د پاره نه راغلی ولکن جئنا معتمرین لیکن موږ راغلی چې عمره کوونکیو وان قریش یقینا قریش قد نهکتهم الحرب یقینا ستړیکلی غیلر جنگونو نهکتهم دا معنا ستړیکلی دي او دار یا کمزوري کړی دی غیلر جنگونو وضرت بهم ضرر او ترسول دي نهکتهم کمزوري کړی دي ستړیکلی دي غیلر جنگونو وضرت بهم او ضرر رسول دي ته په مخ باندې جنگونه نو فین شاو کجری دی خوښ شي دی واسم جنگونو ډیر زیات کړی که خوښ نو مادتهم مدتن
نزب سره صلح کوم یصلح ويخل بيني وبين الناس او دی با خالیوال راولي په مابین زمو کې مابین خلقو کې زمونږ د خلکو مینس کې وا خالیواله راولي چې بس بد زمونږ رئیس تعلقات دي بل رئیس تعلقات دي ان فین اظهر نور خلکو ته بابا پریری دي سب صلح کما او نور خلکو ته ما پریری نور خلکو ته بزی واځي شمه نو فین اظهر نو کچری ز غالب شوما نو فین شاو کچری دی خو خوانو ایت خلو به داخل شي فيما دخل فيه الناس په هغه دین کې چې داخل شي به نور خلق کزه غالب شو په هغه دا کې روستا نو کله دی خو په دین اسلام کې داخل شي فعلوا ذلك دیو کی والا او کچرت دیو نه داخله ده فقط جمون یقینا دی براحت بیمنی جمو ثمن استراه من الحرب صلح وسکوما صلح نورستا زما ور دي سره خبر ختم شي نور خلکو ته وزګار شو نور کفار ته نو کزه غالب شوما جو کدی خو دین اسلام کې داخل شي او کنه داخلي دل پکې نو د هغه ټیمو پورې خو دی راحت بیاونی کنه لګبا په آرام باندې شي نو وین هم اباو کچری دیو دین من انکار کوي رسول نه من انکار کوي فوالذی نفسی بيدی قسم په آزاد چې زمانه پس د اپلاس کړي لو قاتلنهم خامخا زبا جنگکم لدی سره له امر هذا پکار زما باندې شدار او په دین زما باندې شدار حتا تنفرد سالفتی تر دې چې کټ بشي زما شارک سالفه لیکي دی مړی کی چې کوم رګ دی او نظر سره تړلې شوی دی شارک وته لیکي د با درګونو بادشاہ تر دې چې کټ شي زما شارک ولینفذن الله امره او خامخا نافذ بکی الله خپل امر منه غالب بکی الله خپل دین فقال بدیل ویل سو بلغهم زرد چې زه بوتره خبر ورسومه ما تقول هغه څه چې وایي قال ذي فانطلقن لار حتى اتى قريش تر دې چې قريش تراغي قال وتل ان قد جئناكم من هذا الرجل يقينا من راغلي تاسو ته د دې سړي طرفنا وسمعناه يقول قولا او من واره داغه چې ویلې یو خبره فإن شئتم نکچرستاس خوخوي ان نعرضه عليكم فعلنا چې من وړاندې کو غیل تاسو ته فعلم ولا کارو کو فقال السفهاء من قمقل بكير لا حاجه لنا من ته ضرورت نشته تخبرنا عنه بشيء چې من ته خبر را کې دا مبارک دی شینه وقال ذو الرأي منهم اویل پکې خاوندانو درای د دوینه چې کوم پکې خيار خلکو هاته ما سمعت وراول هغه چې تاسو اوریدلی یقول چوي نقال ویل بدل سمعت امات واردلی یقول چې فرمایلی کذا وکذا د سې خبره وکړي فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم نو بیان کړ دوی ته خبره چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم ویلی و فقام عروه بن مسعود عروه بن مسعود ویل فاسد عروه ابن مسعود فقال ویل اے قومي ازما قوم الستم بالوالد اينه تاسو پلار نه مر تاسو زما پلار پلرونو پزینی وای ک پلار چې په بچی باندې رحم کوي او اعتماد په کوي نو تاسو د پلار پزینی وای قالو دی البلاولن قالوا لا ولست بالولد يا ز بچی تاسو نه ما قالو غیل بلاولن قال دیل فهل تتهموني نو تاسو ما څه تهمت لګوي قالوا الا قالوا الستم تعلمون اوس خو تخزان لک نږدې کوي چې ما ولېږي نو قال الستم تعلمون تاسو پته نشته د خپل قریش ته وي اني استنفرت اهل وقاد یقینا ما طلب دراوتلو کړو د عکاز والونه عکاز مشهور علاقه ته میلم لګیدل ساسو په خلاف کې چې کله خلک را پورته شي او نو ما تاسو د مدد د پاره عکاز ولا را وختلیو فلما بلحوا نار کله چې هغه عاجز شو بلحوا سمره د عاجز شو نو او فلما بلغوا علی هر کله چې هغه عاجز شو په ما باندې او انکار وکما تا نو جئتکم باهلی ولدی هغه انکار وکړي چې موږ شو درتللې نو جئتکم باهلی مارا استاد تخپل اهل او ولد خپل اولاد ومن اطعن چې زما خبره منودلې وای ما دا عکاز قبیله عکاز چې کومه قبیله دا می غونډ استاسو د پاره ایله دعوت ورکړ جرا شهدي قریش مدد وکي خو جار کله انکار وکاو او عاجز شو چې موږ شو درتلې نو زما دا وسو چې خپل بچی می راوستي استاسو د قربانول لپاره او دار خپل دغه اهل می راوستل چې زما خبره منودله ای مستاسو ټول قرباني کړي قال غير بلاولين بالکل تاسو سره احسان کړی دی قال نو نبی دی دغه تل روي ابن مسعود فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد یقینا دې سړی راوړل د کړي تاسو ته خطة رشد یو خصلت د کامیابی او د فائدې نه اقبلوها قبول کې غیلرا او ودعوني او ما پرې دې آتی چې زو ته ورشم ما پرې دې زو ته ورزم
قالوا الاتي ورشوتا فاتاهن ورغه فجعل شروع يكلم النبي صلى الله عليه وسلم خبري کوي د نبی اسلام سره فقال النبي صلى الله عليه وسلم نو فرمایله نبی اسلام نحو من قولي پشان تر وینا داغه لبودلی چې بودل ته کړي وا فقال عروه عند ذلك نو عروه ابن مسعود په دغه ټیم کې له محمد صلی الله علیه وسلم ارایت خبر را کماتا ان استاصلت امر قومک کچره ته بیخ باسي د کار د خپل قوم یعنی د خپل قوم چې کوله د بیخ نه استوباسي او ختمي کې ټول وهل سمعت باحد من العربي آیت اوریدلی دی وطن په باره کې د عربونه اجتاح اهله چې هغه بیخ استلې د خپل اهل قبل کمرکستان داسې تاسو لیدلې دي چې د خپل قوم ټول بیخ کندي کړی دا یعنی کدا کار ته وکړي نو دا خو ستاسو صفت نه لري چې د خپل قوم او خپل قبيله ورډه ختم کې وان تكون الاخرى وکچرته بلوي څه مطلب ان دا قوم په تابانه غالب شي یا وتدا قوم چې کوم د قریش دا ختم کړي سټینا دا کار قوم خنه دی استابسو صفاتو کې اشاره د خپل قوم ختم کوم او کچرته دا قوم په تابانه غالب شي نو دای ادبی الفاظ وین تکول الاخرى کچرته دا بل خبر ان فیني والله پس یقینا سچ قسم په الله لا را وجوها زینب سمخونه صحابه ته اشاره وکړه وین لا را اشواب من الناس یقینا خام خاینما س ګډ وډ دخل کنا اشواب دا معنی شوب ویل کی اختلاط تا معنی ګډ وډ خلق مختلف خلق کینما اشواب نه مراد ته مختلف خلق چې مختلفو قبیلو نه دي سره یوې قبیله نه راغلي سره بلې قبیله نه راغلي سره بلې نه سره یو ملک سره بلک نه راغلي دا اشواب دي زینمات سمو ګډ وډ خلق او مختلف خلق خلیقا اغه لایق دي اي يفروا شيب وتختي ويدعو كتاب فريدي یعنی د تاسو چې کوم ملګری در سره دي د یوې قبیله خلک خونه دي چې بغیرت کې راضي او د خپل ملګری مدد کوي په هر صورت کې دا هم مختلف خلق دي د مختلفو قبیلو دي د بلې قبیله سره پتا باندې ننګ نه کوي غیرت نه کوي د عروه ابن مسعود خیال داو چې ګنه دا د عام قبایلو په شان دی حافظ ابن حجر وایي دا تدا پته نه و چې هغه قبیلو ته قتل نه اسلام ته قتل اسلام امینه چې کوم هغه دومره سیوا جزاني قرباني کاوه فقال له ابوبکر دین صحابه ته قسم لا یہ صحابه ابدی بیان کوي پیغور شان دی اور کوم فقال له هو ابوبکر تویل ابوبکر زنور تل امسس ببذر اللات او چوپا هغه شرمګاد اللات بوت هغه و چوپا ور شوی سټا دا سخت الفاظ دی او سخت کنزله د عربو کې اصل کې بذر چې کوم دی بذر دا هغه لحم دی هغه غوخه دا چې د زنانه په شرمګاه کې وی او کله چې دای خطا نو کړی شي دای نه چروس کوم باقی غوخه پاتې شي ته بذر ویل کېدلی شي اصل کې عربو بچی چاته کنزلی کولی کنه او ډېر سخت کنزلی به وته کول نو ویل به امسس ببذر امک د خپل مور چې کوي دای شرمګاه دی وسټه خو چون کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا اور ابن مسعود چې د لات بوت عبادت وکاو نو خپل معبود او ذکر کې چخي غوسه کی او اصل کې هغه د خزي په شکل باندې ولات کړم لات بوت چې کومو د خزي شکل وو ولار شه دا هغه شرمګاه وسټویل انا هم نفر عنه اي موږ به تختو د نبی صلی الله علیه وسلم نه ونته موږ به پریدو فقال دي اورول من ذات سوق دي نه پیجنت قالوا خلقوا تل ابوبکر دی قال اما والذي خبردار قسم په ذات به نفسي بيده چې زما نفس دا پلاس کې د لو لاید کچرتنه وغه احسان كانت لك عندي چې غستا سره زما كانت لك چې غستا احسان عندي زما سره لم اجزك بها چې ما تا ته بدل درکلی عجب تو کله ما به تعالی جواب درکړي استایو احسان ما صفات دی دغه اوسه پورې ما بدلند درکړي کدا احسان نه نو ما به تاسو جواب درکړي خو بس دغه خیال ساتم هغه احسان داو چې ددو دا سره تعاون شاته کړل چې پیسې مېسي ولا ور کړی وي نو دای په وجبانی دوته چې کوم د اصل کې ادم د دیت مسله راغلی وانه ابوبکر صدیق دا سره تعاون کړی بلې کې احسان یې وسه کړی وو نقال دی وی وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم دراوی وی او شروع شو د چې خبرې کولې د نبی اسلام سره دی اوروه فكلما تكلم نهر کله چې خبرې کولې دا سره اخذ بلحيته دا ګیره به ترانی ولې سي ګیره به لا سره ورله کله بعض خلکو سعادت یې کنه دا ګیره ولرانی سي والمغيرة بن شعبة مغيرة بن شعبة چون قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم اولاړو پسر د نبی صلی الله علیه وسلم باندې ومعه السيف او د اثر تور ور سره غاړ ولاړو وعليه المغفر او پاغه باندې اخولو او وسپنه ټوپه هلمټ چوته لیکي پا باندې هلمټو
فكلما اهوى عروه بيده نو هر کله بچي ورغت کو اور وقت پلاس الى ريحه النبي صلى الله عليه وسلم ګرد نبی عليه السلام ته نو ضرب يده بنعل السيف نو گزار بو کدو ضرب يده دبا هو لاس دا بنعل السيف پاغا لاس کی د توري باندې نال اصل کې ویل کی هغه نال ته ویل کی کنه دا تور نه دا تور چې کله سړی هغه موټه نشي کنه هغه موټه چې پکې ور کوي دای سر دی خو هغه وس پرې دند پکې الاس ور کوي کنه تیر چا پیرا وس پرې الاس کې شانته هغه ته ویل کی نال بنال السيف په لاس کی د توري باندې وقال له تبل اخر يد قال لحيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخو کلاس د ګری د نبی صلی الله علیه وسلم لاس ولور ګری لا او نبی صلی الله علیه وسلم داغه د ګیرتا د چې د لاس ورولو او روي د مغیره ابن شعبہ چې کوم دی داغه د بد غنل چې کافر دی ولې داغه د ګیره لاس وروړي فرفع عروه راسه نفرت کو اور خپل سر فقال من هذا دا څوک دی نو قالوا غير المغيرة بن شعبة ده مغيرة بن شعبة ده فقالوا عروة اي غدر اي دو کبازا غدر دا معدول لسر کې د غادرنا د مبالغه د پاره ها د غادرنا معدول له اي غدر اي دو کبازا الستو صافي غدرتك ايزمن دنو مستا پاغه دوکه کې او دا مغيرة بن شعبة چې کوم دغه دا ورارو د دې عروه ابن مسعود کوم دی د دور ارو یزه منډ نو مصطفی هغه دغه کې دوکه کې هغه وجد کې چې دوکه سو وکاد المغیره تو مغیره د جاهلیت په دور کې صاحب قوم فی الجاهلیه ملګرتي کړي د قوم سره په جاهلیت کې فقط لهم نغي وجریو واخذ اموالو دای مالونه بغسریو ثم جاء بیارای فاصله اسلام راوړ اصل کې قصه د سیوا داس کسانو د حبشو بادشاہ خالد تری مغیره ابن شعبہ مر سره چلته ملاقات تلیو نو مغیره ابن شعبہ او عام سعودي ملګرو سره د حبشو بادشاہ چې و د ټول ملګرو له ډیره عطیه تحفه اور یدل کې کم ور کړي وا مغیره لنو په لار چرته د لقال ورغلو جاهلیت دور وکړه قار ورغلو چې په یوځای کې د ملګری پراتو ټول وجري غوړ مالونه ته غستیو دیار رس کسانو دیارس کسانی غونډي وجریو به پای کې لانجه جوړه شو او دا خو د عروه ابن مسعود چې کوم دغه وراره دی نو بس دا عروه ابن مسعود به منډه ترړې والے واغیله د دیارس کسانو دیت ورکو نو بیا دا عروه ابن مسعود چې کوم ډایرک راغلی مدینه ته به اسلام راوړیو نو فقال النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل اما الاسلام هر چی اسلام د فاق برزت قبلهم و اما المال هر چی مال فرض من فی شین زنیم دایله په شي کې هغه مان دی غسره او نبی دای سکار شته دا دلیل په دې باندې وایي چې د کافرانو نه چې کوموال واغستل شي کړنو هغه اگر کو د جاهلیت په دور کې واغستل شي خو دغه استعمال صحیح هغه نه دی لہذا کرزمی کافرانو نه مال واغستل شي دغه استعمالم صحیح نه دی ثم ان عروه جعل بيع عروه شروشو يرمق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم چې قتل اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم ته بیانې په خپل سترګو باندې نقال دی وی فوالله قسم په لچون کې دی عروه ابن مسعود خبرو وکړه چې دا کسان زین مدی په تختستانه نو صحابه کرامو د حالات ته چوکته لبیر تخپیمانه موجوده خو بل شانته حالات دي نقال دی فوالله قسم بالله ما تنخم رسول الله صلی الله علیه وسلم نخامه لاړ نه تو کړي نبی صلی الله علیه وسلم لاړې نو خامو خاص کې اخراج کې ته لیکي مراد ته لاړ نه تو کړي نبی صلی الله علیه وسلم لاړ الا وقات فی کف رجل منهم مگر هغه پر وتلی په لاس ته وسړي کې ردي صحابو فضل ک بیا وجه په باندې مخاوض خپل مخ او جلد خپل د پوسټ کې و اذا امرهم کلمه چې نبی اسلام امر کاو دي تنو ابتدروا امره دی براوړاندې کېدل خبره دا غتا و اذا توزع کلمه 14 کاو نو کادو قریب او یقتلون چې دی به جګړه کړی والا وضوئی په بود او د اسرا باندې المال را قبل المال راکا و اذا تکلم کلمه چې نبی خبرې کولې نو خفضوا اصواتهم عنده نو خکته کول به خپل आवाजونه دا په خوا کې و ما يحدون الیه النظر او دی به تیز نه کا واغته نظر کول تعظیم له د وجه تعظیم دا غنه فرجع عروه الى اصحابه واپس شو اور خپل ملګرو ته فقالوا اي قوم اسمع قوم والله قسم بالله لقد وفدت الملوك يقينا ز په وفد کې تلم بادشاہانو ته وفدت على قيصر وكسرى ز په وفد کې تلم قيصر او کسرا ته والنجاشي او نجاشي ته روم او فارس بادشاہ ته او حبشو بادشاہ ته والله قسم بالله ان رايت ملكا قط ما نه دې یو بادشاہ چرتم يعظمه اصحابه چې تعظیم کوي دغه ملګری دغه ما يعظم اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم محمدن څومره چې تعظیم کوي اصحاب د محمد صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم والله قسم بالله ان تنخم نخامه کیسه تغلاړی تو کلاړی الا وقات فی کف رجل منهم مگر پریوزی پلاسې سړی کې دیونه فضل ک بیا وجه وجله
نو مګي پاغي باندې خپل مخ خپل پوسټ کې ودا امرهم او کله چې ته حکم کې ابتدروا امره دی وړاندې کی دغه حکم ته ودا توزع کله چې اودس کې کادو یقتلون علی وضوئه نو قریب د چای جګړو کې دا پاو د اسبانی ودا تکلم دغه په وبود او د اسبانی ودا تکلم او کله چې خبرې کوي نو خفضوا اصواتهم نریخ کته خپل اوازونه عنده دغه په خوا کې او ما يحدون الیه النظر او دی تیز نه کوي هغه نظر کول تعظیم له د تعظیم دغه نه وانه قد عرض علیکم خطه رشد او یقینا هغه پیش کړی تاسو ته یو خصلت د کامیابی او د هدایت فقبلوا قبول کړي د فائدې خصلت ته پیش کړی او د پیدې خبره ته پیش کړی دا فقال رجل من بني كنانه يسيد بنو كنانه نبی اثاری په خپل زری وړکې کړه یو سړي په کې د بنو كنانه نو دعوني ما پر دیاتی چې ورشمتا فقال ليتي ورشوت فلما اشرف على النبي صلى الله عليه وسلم نو هر کله چار احکارش نبی صلی الله علیه وسلم تو اصحاب یو دغه ملګرو ته نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام هذا فلان دا پلان کې دی وهو من قوم او دا د قوم نه يعظمون البدن چاغي تعظیم کوي د قرباني د او د هدیو د قربانو د ډېر تعظیم کوي کمی قرباني چې حرم ته بوتل شي د ډېر تعظیم کوي د تعظیم کوي د قربانو رسارو فبعثوها له نو راپورته کې دا څاروي او دا قرباني دته وی دروي نه هم ملاستوي کنه وی دروي فبعثت له هغه راپورته کله شي واستقبله الناس او مخامخ شو هغه سره خلق مخامخ شو دغه سره خلق یلبون چای تلبیه ویل لبیک اللهم ربک ودا تلبیه شروع کړه څاروي ودره ولا هغه تاغه اشعار ملکړه ودار یا غامیرونو متزولنو فلما را ذلك نو هر کله دا حالت دولیدو نو قال وی سبحان الله پاکی الله ما ينبغي له هؤلاء ندي مناسبه دي خلق لپاره ايصد عن البيت شدا منک لشي بیت الله دا خود بیت الله ما کول خلق نه لري نو بیرتی سو واپس لاړ فلما رجع الى اصحابه هر کله چلاړ خپل ملګرو ته قالوا رايت البطن ما ولد لقرباني ساروي قد قلد چاغي تعملون ارتول شي دي او شعر دغه اشعار کله شوی دي ادینه معلومی دا چې دا اشعار د مخکره سره روان دي او اشعار دا دي ته لیکي مخکې کتاب الحج کې تیر شیو چې د ساروي د وخو دا غوب چې کوم دا قوم دا په دې تور باندې چې معمولی غونتی واله شي او دا نه را روان شي دا قوم چې کوم دا په دا کې بیا سور کی ته اشاره ویل کېدل شي ویل فما ارانو زما خیال دانه دي زما دا راي نه ده ان يصد عن البيت چې دې منک لشي بیت الله نه فقام رجل منهم پاتې دې سړی دی یقال له مکرز ابن حفص شاغتا مکرز ابن حفص ویل کېدل شو اگر پاتې فقال دعوني ما پر دې آتی چر شو مت فقالوا غيل ايتي ورشوت فلما اشرف عليهم هر کله چر اخکار شهیتا قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام هذا مکرز دا مکرز دی او هو رجل فاجر دا یو سړی د فاجر دی بیکار سړی دا ایسه بد اخلاق شانته فجعل نشرو شو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم چې خبرې کوي د نبی علیہ السلام سره فبينما هو يكلم پدا سیال کې چې د مکرز خبرې کولې د نبی علیہ السلام سره اذ جاء سهيل ابن عمرو ناز پر سهيل ابن عمرو سهيل ابن عمرو چرای درس به اسلام راوړی دی رضی الله عنه نو نبی صلی الله علیه وسلم یو فرمایل پر روایت کراغلی دی چې سهيل راغی نو الان سهل الامر وس کار آسان چې کروس روایت کرا دی او دای ویل چې دی قریش چې دا سهيل راولېګو د دې د صلح اراده ده ځکه دا راولېګو قال معمر فاخبرني ايوب عن اكرمه وما خبر کړ دې ايوب د اکرمه نو لما جاء سهيل بن عمرو چار کله سهيل بن عمرو راغی قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام لقد سهل لكم من امركم يقينا آسان شو تاسو لپاره د کار تاسو نه دا غد نوم نه پال ونیو د نیک پالی دا جایز ده سهيل کی معنا د نرموالي ده کړه قال معمر قال الزهري في حديث زهري په خپل حدیث کې فجاء سهيل بن عمرو نورای سهيل ابن عمرو فقال الهاتي راول اكتب بيننا وبينكم كتابا ولکه په مابین زمه کې مابین ساز کې یو خط فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب روخت نبی علیہ السلام کاتب څوک دی علي بن ابي طالب رضی الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام لیکا بسم الله الرحمن الرحيم دا ولیکا قال سهيل امر الرحمن حج الرحمن فوالله قسم بالله ما ادري موږ په یو ما هو چې دا څه شه دي رحمان خو موږ نه پیژنو دی نه پیژنو رحمان دی امامي عرب اکثر شمار کوي رحمان موږ نه پیژنو ولكن اكتب لكن وليكا بسمك اللهم دا الفاظ لیکا چې په نوم ستبانی الله کما كنت تكتب لك سن چې تاو مخ کې لیکل فقال المسلمون مسلمانان ویل والله قسم بالله لا نكتبها من نه لیکو الا بسم الله الرحمن الرحيم من نه لیکو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي كذا باسمك اللهم ولك
زدون غټه خبره نه خیر دی. ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، دا هغه سره چې فیصله وکړه په دې باندې او صلح وکړه په دې باندې محمد صلی الله علیه وسلم چې رسول الله دی. فقال سهيل والله قسم بالله لو كنا نعلم كچته موږ ته پته وانه ک رسول الله چې تد الله رسول ما صددنا کان البيت، موږ به تنه من کړ دې بیت الله نه ولا قاتلنا کنه څه جګړه کړی وي. خبره حسن په دې باندې دا ولکن اكتب لكن ولika محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله ولika. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نبی علیہ السلام فرمایل والله قسم بالله اني لرسول الله يقين ذا الله رسول وان كذبتموني اگر کما تاسو ما دروژن کوي نو علي ته اكتب لك محمد ابن عبد الله. قال الزهري وذلك لقوله، او دا خبر نبی علیہ السلام وتر دی وجنه کولی چې هغه بوتل دوران کو سرانه وی ودا ولی ولدا په دی وجه باندې چې نبی علیہ السلام ویلی چې لا يسالوني خطه دی په زمانه نه غواړي یو خصلت يعظمون فی حرمات الله چې دیو تعظیم کې پای کې د حرمتونو د الله چې د الله د کور داغي عزت په کې برقرار وساتل شي الا اعطيتهم اياها، مگر زب ورکم دوی ته دغه خصلت. نو دی وجه نبی علیہ السلام چې خیر د خبران دا غرانه کوي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې دا صلح کو خو علا په دې شرط ان تخلوا بيننا، چې تاسو به خالی والے راولې په مابین زمن کې او بین البيت او مابین بیت الله. اوس برات بیت الله پرې دی موږ به طواف کو فنطوف به چې موږ ته طواف کو. فقال سهيل والله قسم بالله لا تتحدث العرب، چې خبري ولې کې عرب ان اخذنا زغته شيقنا منګه ونی ولې شو په زور باندې په زور سره صلح وشو په زور زمنګ نه بیت الله د بیت الله نه طواف کو. کمن تاسو پریدو نو خلق به وای چې په زور ته هغه عمره وکړه، دا زمونږ بیزتی دا. ولکن ذلک من العام المقبل، لیکن دا طواف ستا چې دی او دا عمره ستا چې دا دراتون کې کال نه وي، آینده کال کې به کنه نه پریدو. فكتب نبی لیکه. فقال سهيل وعلى پدې شرط باندې ذکر کوي، یو شرط هغه یو دا وي وعلى پدې شرط باندې انه لا یاتیک منا رجل شیقنا نبر ازیتا زمونه یو سړی وین کان علی دینک، اگر کستا په دین باندې وي الا ردت الینا، مگر موږ ته به واپس کې. نقال المسلمون علیه السلام، مسلمانان ویل سبحان الله سبحان الله ویل کیف يرد الى المشرکین، څنګه واپس کېدل شي مشرکان ته. فقط جاء مسلمانو یقینا خو راغلی مسلمان، او په دې خبر باندې مسلمانان هغه تنگ شول. نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابه یا رسول الله دا څنګه لیکل چې مسلمان راشد موږ واپس کوو چې دیونه څوک زمونږ نه څوک لاړ شي او نه واپس کی. نبی صلی الله علیه وسلم عجیب جواب ورکړ، وته ویل چې کوم سړی زمونږ نه لاړ شي او مرتد شي فابعده الله والله دې نورم غرق کی امنه موږ څه کوو. واقعي واپس کول مې څه نور دې الله ولا فابعده الله والله دې لري وساري زمونږ نه، او کم سړی چې داغي د مسلمان شي موږ به واپس کو داغي لپاره الله لار وګرځي، اې لپاره الله لار د خلاصي هغه وګرځي. پای باندې مسلمانان مطمئن شول. فبينما هم كذلك، نو پس په داسې حال کې چې دیو په دې حالات کې وو اذ دخل ابو جندل ابن سهيل ابن عمرو، ناسب داخل شو ابو جندل ابن سهيل ابن عمرو، دا د سهيل ابن عمرو زید ابو جندل يرسف في قيوده، چې هغه دا منډي والے په خپل لا ټوپونه ول په خپل بیړو کې يرس فاصل کې د ته لیکل شي چې راخپې چې کوم نه باندې و بیړوي کنده شو ټوپونه سره چې کوم نه ټوپې نو يرسفو باندې دی حجر لکه مخ کې راځي ټوپونه وال يرسف في قيوده شاو ټوپونه وال په خپل بیړو کې وقت خرج من اسفل مکه یقینا راوتل د لاندې طرف د مکې نه دا مسلمان شیو پلار تړلې په زنجیرونو باندې. خو چې کله ته پته لګیدل و چې نبی راغله صحابه راغلي حدیبیه ته نو بس ځان را خلاص کړو پر زنجیرونو کې را روانو ټوپونه والو حتی رما بنفسي تر دې چې را گزار کې خپل ځان بین اظهر المسلمین منځ مسلمانانو ته. فقال سهيل هذا يا محمد اول ما اقضيك عليه، ورته هذا داشر اے محمد اول ما اقضيك عليه، اول هغه فیصله چې تاسو سره کوم په دی باندې ان ترد الیه چې ته ماته واپس کې، دا لاوله فیصله د جوس په پورا کو دا ماته واپس کې. ول هذا داشر یا محمد اے محمد اول ما وقاضيك عليه، اول د هغه خبره چې تاسو سره فیصله کو په دی باندې ان ترده الیه چې ته ماته واپس کې، دا بدل اوله فیصله ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نبی علیہ السلام ویل ان لم نقضي الكتاب بعد یقین منګه خلانه دې ختم کړي خط پس دینه، لم نقضي الكتاب سره منګه دې ختم کړي خط پس دینه. قال ندی سهيل ویل فول قسم په الله اذن پدا ټیم کې لم اصالح کو رسول الله کوم علی شین په شی باندې ابدا همیشه اړو رسول نور کوم نه دبرته واپس کی. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم فاجز لی پس ماته پریدا، فاجز لی پریده ماته اصل کی اجازه معنا سره پر خودل او اجازه کول لا فاجز لی ماته پریدا. قال غیل ما انا بمجیزه لك، زنه ما پر خودن کې دل رتا تا
قال دی نبی علیہ السلام ته بلا ففعل بلکې وکا ماته پریدا زرته ویل چې ماته پریدا قال غیر ما نبی فاعل نیم زکون کې دلرا نو قال مکرز بل قد اجزناه لك بلکې موږ ته درکو خو سہیل چې کوم دی نو هغه منو دو نو قال ابو جندل ویل اے معاشر المسلمین اے ټولګي د مسلمانانو ورد الى المشرکین موږ زبو واپس کېدلې شو مشرکان ته وقجیت مسلمان زغه مسلمان راغلی ما الا ترون تاسو نه ما قد لقيت دغه مصیبت سره چې زو سملاو شی چې بزنجیرونو کې تړلې ما وکان قد عذب عذابا شديدا في الله یقینا د عذاب ورکړل شي او عذاب سخت الله په لار کې دی پلار ډېر سزا ول ورکړي وا قال دی فقال عمر بن الخطاب لفاتت نبی الله صلی الله علیه نبی تا فقلت مورت الست نبی الله حقا ایت الله نبی نه په حق باندې قال غل بلاورین قلت مورت الستنا على الحق ای من غنی په حق باندې وعدون على الباطل زمو دشمن په باطل لري قال غل بلاورین قلت مورت فلمن اعطي الدنيه في ديننا اذن نو ول من ورکو دا ذلت په خپل دین کې بدا ټیم کې دا ذلت شرطونه من ول ورکو قال غترني رسول الله يقين الله رسول ولست اعصي زد انا فرماینکم وهو ناصر وازما مددگار دے مردا کارون پرې الله ثنا فرماینشتره الله وازما مدد کوي نو قلت وما وتل اوليس كنت تحدثنا ایتام ته بیان نکاو ان صنعت البيت یقینا منغ بازار د چرازو بیت الله تفنطوف به او داینه طواف کو تام ته وی چې منغ بیت الله نه طواف کو خوب دی لیدلو قال غل بلا ولنا فاخبرتک ما ته خبر درکړې ولی ان انا اتي العام چې موږ ورته راځو سکل ما ته تداویل سکل بس خودت نو ویلی کنه زوبا قال یو قلت ما ورته چې لا دا څه قدرت نه وی قال فانك اتي پس قرن ته ورش بیت الله ته مطوف به داینه طواف مکی قال دی فاتح ابو بکر ابو بکر تعالی فقلت مورت لي ابا بكر ابو بكر اليس هذا نبي الله حق ايت الله نبي په حق نه دي قال غير بلاولين قلت مورت لسنا له حق په حق نه اخ خبر ابو بكر ته مخلي وعدون على الباطل زمود شنو باطل باندې قال البلاولين قلت مورت فلمن اعطي الدنيه في ديننا اذن ولي من ورکو دا ذلت په خپل دین کې بدا ټیم کې قال ايها الرجل اي سړیا انه لرسول الله ادا کامل موافقت د ابو بکر د نبی صلی الله علیه وسلم سره او دا دلیل په دې باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم نورسو او خيار انسان چې کوم ابو بکر صدیق ویلې سړیا دا د الله رسول له وليس يعصي ربه دنا فرمایي د خپل رب نه کوي او هو ناصر او د مدد کوونکی دی فاستمسك بغرضه تمنګولې ولا غوا په زنده باندې مراد تنا دا خبر او دا فعل له فاستمسك بغرضه منګولې ولا غوا دا په زین باندې اصل کې د اصل پاره چکم دغی د اغزین شانته کنا اوس په نشانته اګه چې کوم دغه تغرض ویل کېدلی شي خو مراد تنا دلته د نبی صلی الله علیه وسلم قول او فعل له او دې د استعاره ویل کېدلی شي فاستمسك بغرضه نو منګولې ولا غوا دغه پاغه زین باندې دا خبر او دغه کار چې کوم دی ومنه فوالله قسم قلنا ولا الحق یقینا هغه په حق باندې دی نو قلت ما ورتل الیس کان یحدثنا اې دې نبی صلی الله علیه وسلم ته بیان نکوه ان صنعت البيت شقین مغرازو بیت الله ته ونطوف به او پای باندې بتوافم کو قال غیر بلاولنا افاخبرك ان ایت خبر درکړو انک تاتی العام چې تبو تراجی سکال قلت مورت الله قال فانك اتي فسقنا تبور شکنه مطوف به توافم داینو کې ګور یو شان خبره د نبی صلی الله علیه وسلم او د ابو بکر حالانکه دواړه خو جدا جدا وو نو بل روایت کی سره غلی دی عمر بن الخطاب رضی الله عنه سہیل چکله دا ابو جندل چکله واپس کاو کنه ابو جندل لای چکله ورته واپس کاو عمر دغه خو شوټینګ کېدل هو جذباتي سړیو نو هغه د خواته د تور چې کومه دي څنګه د خپل سیټ تا او د ابو جندل روان کړی دی نو د ابو جندل چې خوا ته روانو او ورته ویل چې خیر دی دغه صبر کوا او دا چې کوم دی د رسفو مثال خیر د سپیدی او دا په تابه عملی کې خیر د تور وته خوا ته کوله چې دا ابو جندل براول کې د تور برزمان په زور باندې والو د پلار په پیسته وای خو هغه ونکلې پلار باندې گزار نشو کولای وای عمر ته خره تور یې خوا دی خوا کوله چې اندرواله د تور په چل ول باندې قال الزهري وی قال عمر وی فعملت لذلك اعمال ما وکله بیا د دې خبره د وجن اعمال ډیر اعمال به وکړو ډیر عملونه به وکړو چې ما دونه خطرناک خبره نبی رسول الله ته کړې دي نو روجي میونی ولی صدقې به وکړي او منځونه می کول چې دا غلطی راته الله معاف کړي حلال چې دایسه غلطی ده دا خو هغه ایمانی جذبه وا
نو قال دی فلما فرغ من قضیه الكتاب هر کله فارغ شنه نبی اسلام دو قضیه د کتاب نه او د فیصله د کتاب نه د خط نه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وی نبی صلی الله علیه وسلم له اصحاب خپل ملګرو ته قضیه معنا فیصله او خبره د خبره د کتاب د خط نه او د فیصله د خط نه وزګار شو نبی اسلام ملګرو ته ویل قوموا پاسفن حرور خپل قربانی نه وکي ثم اهلی قبه سرنو خروي کزان حلالول لیکنه احرامونه تړي قال دیوی فوالله قسم بالله ما قام منهم رجل پانه سے د خلکو نیو سړیم حتا قال ذلك ثلاث مرات تر دې چې درې ځله دا خبره وکړه دا په دیو جبانی وای د کسانو چې دغه ونکو چې کې دې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسو دونه خپوي وسه چې ورزوپی چې ورزوپی واس ثواب وکړو عمره وکونو که څوک مخله رال جګیږي وسکنه فلما لم يقم منهم احد هر کله چې یو تنم پانسه د دوی نه دخل علی ام سلمہ داخل په ام سلمہ باندې ام سلمہ ځان سبولی خپل بیبي فذكر لها ما لقي من الناس ذکر کاغه ته هغه سوچ ملاو شو سده دخل کو نه نو او ته ول ته قوم ته نه ګوري ویلم بل روایت راځي هغه ته ویل یا رسول الله خپه بل ته دي قوم ته نه ګوري زه ته چې پازي قرباني نه وکي سرونه خره دې ما خبره نه مني هغه خيار وا فقالت ام سلمہ و ام سلمہ یا نبی الله اذا الله نبی تحب ذلك تداخخه چې داخله قربانی وکي الاخر جزء هذا طریقه خم ثم لا تكلم احد منهم بیا خبر مکه د یی چا سره د دوینه کلمه و خبر حتا تنحر بدنک تر دې چې ته قربانی کې خپل اوخه خپل ساروي خپل قربانی تعالی کې خپل قربانی وتدعو حالقک او تم راو بر خپل هغه نه هغه سرونه خرون کې فیحلق کر سربو خري پس دا قشانو ک نوري چاته سموي وا پس لاړ شو خپل قربانیو کې وتن ته سر دلو خري فخرج نوت فلم يكلم احد منهم خبر ونك لي چا سره د دین حتى فعل ذلك تر دې چې دا کاریو کنه حربدنه علالک خپل قربانی و دعا حالقه او راوی وخت سره خرون کې خپل فحلقه دا سره وخره فلم راو ذلك نو هر کې صحابه دا کارولي د قامو پاسه فنهارو نه قربانی نه وکړي وی په زنانو کې چرته دی زنانا مشوره دومره نه کامیاب شوی څومره چې د ام سلمہ مشوره کوم نه کامیاب و دا واحد زنانه چې دای مشوره د کامیاب مشوره وا وجعل شروع بعض بعض بدی يحلق بعضا چې سرونه خرول د بعض حتی کا د بعضهم تر دې چې قریب او بعض بدی يقتل بعضا وجلب بعض غم د وجه غم نه دومره خپو چې پزان نه پویدل بس سرونه قریب او جګه دا کړی ویلا چری کړی وی ثم جاءه نسوة المؤمنات دا چې کله به نبی صلی الله علیه وسلم ته واپس راغی مدینه ته نو زنانه رالی ثم جاء نسوة بیرالی نبی اسلام ته زنانه مؤمنات چې مؤمنه فانزل الله تعالی نو الله د آیت نازل کوم نو کافران بشرال چې موږ در زنانه واپس کړي نو الله د آیت نازل کوي ای الذین آمنوا ایمان ولذا جاءکم المؤمنات کله چې راشد تاسو مؤمنه زنانه مهاجرات هجرت کوونکې فامتحنوهن د امتحان علی حتی بلغ تر دې چې دی آیت ورسې چې ولا تمسکوا بعصم الكوافر مئی ساروی عمر ټینګوي نکال کافر خزو تو فطلق عمر یوم ایدین مراتین طلاق کلی عمر په دا ورځ باندې دوه خزي خپل کان تعالی فی شرک شداد هغه د پاره په شرک کې وي مشرکان د شرک په حالت کې وي ایسه پرې خو فتزوج احداهم معاویه بن ابي سفیان به نکاح کړ دی سره معاویه بن ابي سفیان هغه په ټینګ اسلام نو راوړل والاخرى صفوان بن اميه د بل سره نکاح کړ صفوان بن اميه ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه بیا واپس نبی رسول الله مدینه ته فجاء ابو بصير نراوت ابو بصير رجل من قريش جاء صعود قريشنا وهو مسلم نو مسلمانو فارسلوا في طلبه رجلين نو اغي راولي قل په طلب د کی دو سړي فقالوا ندي ویل نبی السلام تا على هذا الذي جعلت لنا من لهذا ساتد اغلوز چې تا مقرر زمون د پاره فدفعه الى الرجلين نو اپ ورګه هغه دو سړو ته چې بس تا واپس کړي ابو بصیر ته بس الله بس مدد کوي اوس موږ لوز د موحده ده فخرج به غیبیس حتى بلغ هذا الحلیفه تر دې چې دی ورسېد ذل حلیفه ته د مدینه ته نږدې زیر شپږ بل فاصله کړي فنزلوا نال تکوش ولیا کولون من تمر لهم چې خړلې کجوري خپلې او بصیر وسناسته کجوري خړلې فقال ابو بصیر لاحد الرجلين دی یو تن تیویل په دوه سړو کې والله قسم په الله انی لا ارى سيفك هذا يا فلان جيدا یقینا ز ینما استاد تورا ای پلانیا دا ډیره مزدار نه ده نفصل الاخر بل راوی سره تورا ابل چې کوم دین نفصل الاخر بل لا تورا راوی سره تی کې فقال الاجل والله قسم په الله انه لجيد یقینا ډیره مزدار تورا ده لقد جربت به یقینا ما په دې باندې تجربه کړې ثم جربت به تجربه کړې ډېر تجربه به کړې
فرق مقلو کنه. فقال ابو بصیر تل ارني فقال ابو بصیر تل ارني انظر الي تو خیر ما تا سوتل ګورم سه وی ګورم هغه خپ اعتماد کی اغستیو. فام کنه منهم نو هغه قادر کبدی تور باندې معنا ورکله ولا د ابو بصیر قادر کبدی تور باندې نفذر به نبی وهغلا کافر وحتى برت دشي یخیک برهم پخته کې وته یخ یو کنه فدیم مړی کنه نه مړی چې کلا ساتي وځي کنه هغه یخیږي دا اندامونه کار نه کوي کنه ته دې یخی کوم وفر الاخر بلتی و تخت دا بل منډ کړي حتی تل مدینه ته دې د راغي مدینه ته فدخل المسجد يعدو نو داخل چې جمعه ته منډي والے قبل سړی منډي والے د نبی اسلام خاطزان ورارته فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام حين راو کله چې ولید غلرا لقد را هذا ذعر یقینا دې سړی ير لیدل دا سړی چا ير ولې دی دا خو سره منډي وی کنه یریدل زیړ شوی دی. فلما انتهى النبي صلی الله علیه وسلم نهر کچ ورسید نبی اسلام ته دا چې مسجد ته ورنه وته نبی اسلام الله سره یریدل چې نبی اسلام خاطه ورسید نو قال وی القتل والله صاحب وجل قسم بل ازما ملګری ویني لمقتول له زم وجل کیګما ما وجدي فریدی مینه فجاء بسير وسير بسراغه فقال يا نبي الله اذا الله نبي قد والله اوف الله ذمتك یقینا قسم په الله پورک الله ستا ذمت خپل ذمه پورک لزري واپس لم وقد رددتني لي مو یقینا تاسو واپس کله ما غي تاسو مانجان الله منهم بيز الله خلاص لم داینا نبان نور علي نور واپس ما مو واپس کوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ويل امه هلاکت دی مور د لپاره داسې د زجر کلمات خان اور خیره په کې مقصود نه هلاکت دی د مور د لپاره مسعر حرب دا ور لړو می د جنگ دی مسعر چې کوم دی هغه لرګي ته لکی چې دا اور په تازه کې موږ ته ور لړو می دا خو دا جنگ ور لړو می دی جنگ تازه کوي. لو کان له واحد کچرته وې د لپاره یو تن څه مطلب یعنی د مدد کړي نو خبره لو کان الواحد دا معنا ده کچرته وې د لپاره یو تن چې دلک مدد کړي مونږ خلوص کولای ځکه چې موږ موحده کړي خو بل چا د مدد کړي نو ډیر بخوي. فلما سمع ذلك نو هر کله چې دا خبره واوره د ابو بصیر نو عرب پوښ نو سيرد الیهم شیقنن دا نبی اسلام زرد چې واپس پکې دل راغی ته به واپس کړي فخرج یسو د جمعاتنا یا دومره مؤمنان خلق د کلک ځدی خلق ایمان ته سړی حرانی کدا اوس منګه معمولی خپه شو چانه ایسا خو فرید ور بیا العصری بو ته خاطر ازونه فخرج هو حتى اتى سيف البحر تر دې چراغ ساحل دریاب ته د دریاب غاړه ته لاړی سلته ډړې ورتله ګورې سو سنشتره ها قال دی وی وينفلت منهم ابو جندل ابن سهيل اور اخلاص داغینا ابو جندل ابن سهيل هغه اخلاص شتي هغه ځان اخلاص کړي فلاحقا بيبي بصیر هغه ملاو شو ابو بصیر سره هغه تم پته لګیږي چې ابو بصیر دریاب په غاړه دیلتا فجعلن شروع لا يخرج من قريش رجل نبر ود قريش یو سړی قدسته چې اسلام راوړ الا لاحق بي بصير مگر ملاوي د ابو بصیر سره حتى اجتماعات منهم عصابه تر دې چې جمع شو داغیر یو غړ جماعت چې کومه تیار شو څومره کسان دي نو یو روایت کې راغلي 30 کسانو بعض روایتونو کې راغلي چې دا اتیا کسان جمع شيو اکثری روایت په کې دا چې اتیا پورې کسان هغه جمع شيو. فوالله قسم په الله ما يسمعون بعير دي بن خبر دل په بار دی یو قافله کې خرجت قريش چراوتلی بو د قريش د پار ال شام ته الا اعترضوا لها مگر دی براوړاندې کېدل هغه ته فقتلوا مغيب وجل واخذوا اموالهم مالون به غسل او اعتراض خو نه شو کوله ځکه چې نبی په خوا کې خلو او تری دریا په غاړه کې التزان نه سود نبی په حلقه کې خلو چې دی په اعتراض کړي نو قريش له ځان سردار دی جوړ فارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم نو جواب لګو قریش نبی صلی الله علیه وسلم ته تناشدو بالله شغت قسم ورکو په الله باندې ورحم په خپل ولی باندې چې خپلوي خیال وساته او الله خیال وساته لما ارسل مگر خامخا جواب دی ولېږي بدا کسانو پسې فمن اتاو الا ارسل لما معنی الا باندې لما ارسل معنی الا ارسل مگر چې جواب ولېږي بده ابو بصیر پسې فمن اتاه نو پسا سوچ راضی ته د فوامن ناغلی پامن باندې بس سوچ مساس خو راضی نور دی پامن منګ نور نه واړو خو دینم خلاص کړي. فارسل النبي صلی الله علیه وسلم الیهم نو جواب ولېږي نبی اسلام هغه تفانزل الله ان الله دایت نازل کو هو الذی ذل ذات کف ایدهم انکم چې بنکړي لاسونه تاسو داینه وایده کومنهم او لاسونه تاسو داینه په بطن مکه ومنځ د باقی کې من بعد ان اظفرکم علی پس دینه چې تاسو غالب کلی پای باندې دا قول زهری دی. حافظ ابن حجر وایي چې دا زهری ویلشت آیات په دې موقع نازل شوه دي خو نور علماء شنه دا پاغه موقع باندې نازل شوه چې کله په حدیبه کې نبی صلی الله علیه وسلم او مشرکین او څخه کسانو
هغه څل کسان تیار کړی د 500 نه زیات کسان او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې په نه خبرې کې حمله کوله خو بس نبی صلی الله علیه وسلم په الله خبر کو دا ته مراد دی او چا ویلی چې نه دغه حدیبیه کې چې کومه صلح کېدله دغه ته مراد ده چې دغه کې جنگ ونه شو او الله رب العالمین تاسو له سنت داینه باندې داخله لسونه تاسو له بند کړو حتی بلغ تر دې چې ورسې دی آیت چې الحمیت حمیت الجاهلیه اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمیت حمیت الجاهلیه وقالت حمیتهم او غیرت الجاهلیه دی وغداو انهم لم يقروا چې قندي اقرار ونکو بانه نبی الله شداد الله نبی دی ولم يقروا حدیث اقرار ونکو بسم الله الرحمن الرحیم باندې وحال بینه وبین البيت او دیو حائل واقع شو معنی واقع شو په مابین دي کو مابین بیت الله کې وقال وقيل عن الزهري قال عروه فاخبرتني عائشه بما تخبر کړه عائشه عروه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چې النبي صلى الله عليه وسلم کار امتحانهن هغه امتحان غستو د دې زنانو چې کوم راغلي وي او هجرت کړو وبلغنا تر رسیدلی دي انه لما انزل الله تعالى ان يرد الى المشركين ما انفقوا على من هاجر من ازواجهم ومن ترى سدري چې یقینا هر کله الله نازل کړه آیات چې دا حکم نازل کړي چې ان يرد الى المشركين شدید واپس کی مشرکانو ته ما انفقوا هغه چې هغه په خرج کړی دی على من هاجر من ازواجهم هغه چا باندې چې هجرت کړی دی بیبيان داینا قران دا معلومه ده کنه چې کوم زنانو هجرت کړی دی او دی خاوندان ته مکه کې پاتې دي نو تاسو راولګي او دا مہرونه او هغه چې په کم خرج کړی دا واپس کړي دا کافرانو ته واپس کړي ځکه لوز دی کنه وحكم على المسلمين وحكم يكون مسلمانانو باندې الله يمسكوا بعصم الكوافر شديد نراټینګي هغه نکاح کافر خزو نن عمر طلق امراتين یقینا عمر هغه طلاق کړي دوه خزي قریبه بنت ابي اميه چې یو قریبه نوم یې لور ابو اميه دا وابن تجرول الخزاعي او بل لور د جرول خزاعي وا فتزوج قریبه معاويه نو نکاح وکړه د قریبي سره معاويه وتزوج الاخرى ابو جهم او نکاح کړو د بل سره ابو جهم فلما ابل كفار هر کله چې انکار کو کافرانو اي يقروا چې دی اقرارو کې بیادای ما انفق المسلمون په ادا کولو د هغه مال چې خرج کړي مسلمانانو علی ازواجی په خپل بیبيانو باندې کافرانو مطالبه وکړه چې تاسو دا کبه خځې زموږ دلته پاتې دي کنه تاسو ته پاتې شوی دی هغه لکه مہرونه موږ ورکړي نامه ته واپس کیږي انکار وکړو نو انزل الله تعالی نو الله د آیت نازل کړي چې وین فاتکم شی من ازواجکم کچری فوشی تاسو نه شی د بیبیانو تاسو ال کفار کافرانو تفاعقبتم او تاسو په نمبر راغې دفاعت الذين ذهبت ازواجهم نو ورکه کسان ته چې دغه بیبیانې پاتې شوی دي نو عقب ستو لکی او ما يؤدي المسلمين هغه سره چې مسلمانان ادا کوي الی من هاجرت امراه من الكفار هغه چاته چې هجرت کړي دي خځه دغه د کافرانو نه نو فامر حکم کړي دي چې ايعطى من ذهب له زوج من المسلمين چې ورکړي شي هغه چاته چې تل دغه د پاره خځه د مسلمانانو نه ما انفق اغه سچ د خرج کړي من صداق نساء الكفار دغه مہر د زنانو د کفارونو الله تی اغه زنانه هاجر چې هجرت کړي دي څه مطلب دی جمله مطلب دا دی مانه چې کمی زنانه اغه د کافرانو نه راغلي دي او اسلام راوړی دي چې اسلام راوړی دي نو دغه چې کوم مہرونه دي هغه تاسو کافرانو ته واپس کړي ها کافرانو انکار وکړو کافرانو چې موږ نه واپس کوو نو لہذا کم کسان چې دغه خزی چې کوم دی هغه ته پاتې شوی دا د مہرونه ته پاتې شوی دي نو دا غي زنانه چې کوم راغلي دي دا غي مہرونه د مسلمانانو لور کوي تاسو د مہرونه مسلمانانو لور کوي دوی کنه ول عقب ستو لکی ما يؤدي المسلمون هغه سری چې ادا کوي مسلمانان الی من هاجرت امراته هغه چاته چې هجرت کړي خزه داغه من الكفار د کافرانو فامر الحكم ان يعطى چې ورکړي شي من ذهب له زوج هغه چاته چې تلی داغه خزه من المسلمین د مسلمانانو ما انفق هغه چې د پیسې خرج کړي هغه سره من صداق نساء الكفار چې هغه مہر د زنانو د کافرو خزو الله تعالی هاجر چې هجرت کړي هغه مہر تاسو دی لور کوي یعنی کوم مہر چې تاغي ته پاتې شوی دی نو هاي ته پاتې شو کنه هداي زنانه چې کوم راغلي دي او مہر ورسره دي هغه تاسو راواله او هغه مؤمنان لور کوي چې دغه خزي هغه ته پاتې شي دا نمبر شو کنه
وما نعلم احد من المهاجرات او موږ نه پیژنو یو تن د مهاجرو زنانو نه ارتد چا مرتد شوی بعد ایمانها پس ایمان خپلنا وبلغنا موږ ته رسیدلی ان ابو بصیر ابن اسید الثقفي چې ابو بصیر ابن اسید الثقفي قدم علی النبي صلی الله علیه وسلم مؤمنا يرغله نبی علیہ السلام ته بداسه چې مؤمن او مهاجرا هجرت کوونکی په المده په دغه موده کې فكتب الاخنس ابن شريق النبي صلی الله علیه وسلم نبی خط کلو اخنس ابن شريق نبی صلی الله علیه وسلم ته يساله ابو بصیر چې دغه نه غوښته ابو بصیر فذكر الحديث حدیث ذکر کړل دي ابو بصیر ته غوښته چې موږ لراکا نبی په څه کسان ولېګل لا کسانو سه ورسکو نو به ته بیا اخلاص دا په روایت او قیل کې هغه دا سره غلي دي